بسم الله الرحمن الرحیم. کله ناکله داسې چې زنانه او کور کې خاون او ښځه په ډېرې مشکلاتو باندې هغوی ګرفتاري او جاړي پرزولي جګړې، او بیا کله یو مولا پسې ځي وایي ماله څه وکړئ، زما خاون زما سره خلاف دی، او کله خاون په مولانو پسې ګرځي، پیرانو پسې ګرځي، کوټګرو پسې ګرځي، یاره زما دپاره څه وکړه، ځکه چې زما ښځه زما نه اوري، زما ښځه زما نه مخالفه ده، زما ښځه یعنې ظلم کوي، زیاتی کوي. د هغې د وجې نه کور رواني. کله چې زنانه او د خاون او ښځې په مابین کې اختلاف وي چې کور رواني، زه به تاسو ته داسې یو بهترینه وظیفه د قرآن کریم نه درکړمه، هغه تاسو یقین وکئ چې هغه کله تاسو وکئ، زه یم چې تاسو دا مسله دا مشکل به حل شي، ستاسو دا پیسې به په زور نه لګي، تاسو به کوټګرو پسې نه ګرځئ، تاسو به په مولیانو پسې نه ګرځئ، تاسو به په بل چا پسې نه ګرځئ، بلکې دې وظایفو باندې په خپله عمل وکئ او دا په خپله باندې وکئ، ستاسو دا مشکل به الله حل کړي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه وظیفه سورة الجمعه. سورة الجمعه قرآن کریم کې به راوړی 8مه سپاره. سورة الجمعه چې کله تا راوړوله نو په هغې کې به سورة الجمعه چې کومه ده هغه به تا د جمعې په ورځ باندې، د جمعې مبارکه ورځ ده، د جمعې په ورځ باندې به 3 پیرې دا سورة الجمعه ووایي او په هغې باندې به اوبه دم کوي او په بیبي موس کوه، په خپله وموس کوه. زه یم یقیني چې څومره اختلاف په کور کې ستاسو چې دی هغه به الله پاک په محبت باندې بدل کړي. ورونو دا وظیفه د دې ډېر خیال وساتئ، الله پاک به ستاسو د دشمنیانې د بغضونه د حسدونه به ختم کړي. د دې اهتمام وکړئ.